د نن ورځې ډیر تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته د غني او عبدالله د منځګړیتوب او بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل کېدو لپاره کابل ته راځي. 3 ورځې وړاندې د قطر مرکز دوحه کې امریکا او طالبانو د سولې تړون لاسلیک چې له مخې به یې امریکایان له افغانستانه وځي او د روانې مارچ میاشتې په 10مه په بین الافغاني خبرې په دې شرط پیلېږي چې حکومت به 15 او طالبان 1000 تنه دولتي سرتیري خلاصوي. غني ګډ حکومت ولسمشر اشرف غني نن سه شنبه د احد په 14مه نیټه د ننګرهار مرکز جلال آباد ته رسیدلی دی. د ارګ له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې یو لوړ رتبه دولتي پلاوي په دغه سفر کې د اشرف غني ملتیا کوي. خبرپاڼه کې راغلي چې اشرف غني د ننګرهار له امنیتي او ملکي چارواکو سره د دغه ولایت د وضعیت ارزونې لپاره بحث وکړي او له قومي مشرانو مدني ټولنو له غړو سره به ملاقاتونه وکړي. کابل په 13 فبروري کې د وړمې جنوري په پرتله له 2 ورځې مورکم سره مرجوبله 14 سلنه او بریدونه 6 سلنه ډېر شوي او په فبروري کې د هیواد په کچه نږدې 800 کسانو ته مرجوبله اوښتې ده. هرات د کورونا وایرس په اړه د ملي امنیت شورا په 2مه غونډه کې شوې ده. شورا پریکړه کړې چې په نورو سړو سیمو کې د ښوونیز کال د مهالویش له مخې پیل شي، خو که د پوهنې وزارت بله پریکړه وکړه نو هغه دې عملي شي. حامد کرزی پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د امریکا او طالبانو تړون د غوره راتلونکي لپاره یو ښه ګام دی. هغه مثال راډیو سره په یو مرکه کې ویل هیله لري چې پاکستان د افغانستان سولې لپاره خپل کردار په مثبته توګه وکاروي. غني د ګډ حکومت مشر اشرف غني سهار ننګرهار راتلی و او هلته یې غونډې ته د وینا پر مهال ویلې چې له طالبانو سره د سولې خبرې کوي، خو په دې شرط چې طالبان له پاکستان نه راوځي. اشرف غني ټینګار وکړ چې طالبان د بندیانو د خلاصولو شرطونه نږدې او له شرطونو پرته د سولې خبرې پیل کړې. له طالبانو سره د سولې خبرو د پلاوي په اړه نوموړي ټینګار وکړ چې د مذاکره کوونکي پلاوي صلاحیتونه به محدود وي. الکترونیکي تذکره د احصایې او معلوماتي ادارې وایي چې د ټولو کاغذي تذکرو معلومات به تر یوې میاشتې په الکترونیکي بڼه د دوی په ډیټابیس کې ثبت کړای شي چې ورسره به په ډیرو برخو کې هیوادوالو ته اسانتیا هم رامنځته شي. دغه څرګندونې د احصایې او معلوماتو ادارې عمومي رئیس احمد جاوید رسولي کړې دي. طالبانو د سیاسي دفتر ویان او د مذاکراتي ټیم غړی سهیل شاهین په خپل ټویټر ادرس لیکلي چې قطر ته د کابل ادارې له راغلي هیات سره د دوی هیات نه دی لیدلی. شاهین زیاته کړې د دوی دریځ دا دی چې د بین الافغاني مذاکراتو نه مخکې د امارات د بندیانو د چارو مسؤلین فقط د کابل ادارې د محابسو او د مسؤلینو سره د بندیانو د خلاصون په رابطه کې لیدکات کوي. شاهین ویلي د بندیانو د کمیسیون مسؤلین غواړي چې په دې لیدنو سره تر مذاکراتو وړاندې 15 طالب او 1000 حکومتي زندانیان له زندان آزاد شي. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هیواد په اساسي قانون کې یو شمېر بدلونونو وړاندیز کړی دی. په دې لیست کې یو وړاندیز دا هم دی چې د روسیې وګړي به د اساسي قانون له مخې اړ وي چې پر خدای د ایمان لرلو اعتراف یې اعلان وکړي. مخالفینو د نوموړي دا ګام غندلی دی. د امریکا دفاع وزیر مارکس پر ویلي دی چې هیواد یې له طالبانو سره کړو ژمنو ته ژمن دی او په اساسي بیې 2 ورځې وروسته د بهرنیو ځواکونو د کمیدلو بهیر پیلېږي. نوموړي د امریکا لوی درستیز مارک میلي سره یو ځای په خبري کانفرانس کې تېره ورځ ویل چې په 4 میاشتو کې به د امریکایي ځواکونو شمېر 8600 ته راکمیږي چې له مخې به یې په 15 عسکر په دغه موده کې ووځي. طالبان وروسته تر هغه چې د کابل ادارې په وار سره ادعا وکړه چې ګواکې د طالبانو په غوښتنه یې قطر ته 6 کسیزې ارتباطي پلاوي لیږلي او طالبانو سره یې لیدلي اوس تازه د طالبانو د سیاسي دفتر وین سهیل شاهین دغه ادعاوې رد کړي دي او ویلي دي چې زموږ دریځ دا دی چې زموږ د بندیانو چارو مسؤلین فقط د کابل ادارې له محابسو له مسؤلینو سره د بندیانو د خلاصون په حق ویني. لغمان طالبانو له امریکایانو سره د وتلو تړون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ولمانځه. په لغمان کې په دې اړه یوه لویه غونډه جوړه کړې وه چې خبریالان یې هم وربللي وه. دغه غونډه د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې جوړه شوې وه چې زرګونه ولسي خلکو او طالبانو پکې ګډون کړی وه. طالبانو بیا ویلي چې د پوهنې مسؤلینو له لوري د لغمان ولایت د پاتپخ، الیشنګ، الینګار او دولت شاه ولسوالیو په بیلابیلو سیمو کې د امریکایي اشغالګرو د وتلو تړون په اړه سترې غونډې ترسره کړې دي.
مس عینک د ګډ حکومت د نه پاملرنې او د مس عینک کان په برخلیک توب له امله د حکومت عوایدو ته نږدې 2 میلیارډ زیان اوښتی دی. د مس عینک کان د نړۍ د مسو یوه لویه زیرمه وه او لس کاله مخکې تړون له چینایي شرکت سره شوی دی، خو تر اوسه دغه کان په خپل حال پاتې دی او استخراج شوي نه دي. د کانونو وزارت مسؤلین وایي د مس عینک کان د استخراج تړون د چین له MCC شرکت سره شوی دی، خو اوس له دغه شرکت سره یوازې څو تنه کار کوي، خو دغه کان زرګونه مسلکي کارکوونکو ته اړتیا لري. دیني عالمان ځینې عالمانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیک کېدو هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه باید سمه ګټه واخیستل شي. دوی ویلي د کابل ادارې مشر اشرف غني په واک کې دی او پاتې کېدو لپاره د سولې پروسې پر وړاندې ستونزې او خنډونه جوړوي او دا کار به رامنځته شوی فرصت له څنګ سره مخ کړي. عالمان وایي د بین الافغاني خبرو مخکې د 15,000 طالب بندیانو د نه خوشي کولو په تړاو د اشرف غني تازه دریځ د سولې مخالفت دی او په دې ملت باید رحم وشي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.